بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. زه رشید افاق په پروګرام پیښور خو پیښور دی تاسو سره کلی وایم. هیله لرم چې روغ جوړ ښه او تندرست پئ. لکه څنګه چې تاسو ته معلومه ده چې موږ د دې پروګرام د لارې تاسو ته د پیښور هغه ښایست، هغه ښکلا، هغه رڼا، هغه ګلونه او هغه ښایستونه په ګوته کوو چې کم از کم تاسو یا لیدلي نه وي او یا ترېنه خبر نه وي. دغه شان د پیښور په بازارونو، مارکیټونو او کاروباري مرکزونو کې یو بازار د فردوس بازار هم دی. دا فردوس بازار څنګه دی، دا کله جوړ شوی دی، دلته څه شی خرڅېږي، څوک ورته راځي د لیدو دپاره او دې بازار ته د فردوس بازار ولې وایي. نن به موږ خبرې کوو دې بازار ته د راتلونکو سیلګرو سره، دلته د دکاندارانو سره او دلته د هغو کسانو سره چا چې واړه دوکانونه د فوټپاتونو د پاسه لګولي دي او خپل رزق د دې فوټپاتونو نه راوباسي. نو خبرې به کوو د دکاندارانو سره، د ځایي خلکو سره او هم د هغو خلکو سره چې صرف چکر ته همدې فردوس ته راځي. راځئ چې خبرې وکړو. السلام علیکم. کم ځای نه راغلی؟ صاحب زه دیرې نه راغلی یم صاحب. نو نن فردوس بازار کې چکر ته راغلی که سودا اخلې؟ څه سودا مودا مې کوله دې دپاره راغلی یم. څه شی دی کول؟ بس دا څه کپړې مپړې او کباړ مباړ مې هغه دې دپاره راغلی وم. کبان؟ کباړ کار. کباړ ښه. او کباړ دا کپړې نه دي، دا کپړې د کباړ دا اخلم. دغه کار. څومره وخت کېږي چې دلته ځې راځې؟ یاره دا 15 کاله کېږي چې ځم راځم. 15 کاله. دلته مخکې سینما وه، په هغې کې د چېرته فلم هم کتلی؟ فلم مې نه دی، دا سینما مې لیدلی خو فلم مې پکې نه دی کتلی. ولې فلم دې پکې ولې نه کتلی؟ نه مې کتل نو فلم ښه شی نه و نو ولې څه ضرورت نه و که نه. دا راته ووایه چې څه فرق شته په هغه چا 15 کاله مخکې به راتلی او اوس څه فرق دی په دې فردوس کې؟ یاره بعضې چې بدلونونه راغلي دي که نه، اوس دا ګاډي شو، دا پیټي ګاډي شو، نور بدلونونه دا چې دغه شو، دا بدلونونه راغلي دي پیښور. ته څه وایې چې هغه مخکې فردوس ښه و که دا اوس فردوس بازار ښه دی؟ یاره دا اوس ښه دی خو مهنګایي ده، د مهنګایي د لاسه ښه دی. مهنګایي ډېره ده. مهنګایي ډېره ده که نه مخکني حالات نه اوس حالات ښه دي، سهولت شته. سهولت شته. ښه نو دا مهنګایي به څنګه ختمو یار؟ خو دا مهنګایي دا د حکومت کار دی وروره، زما او ستا کار نه دی چې په دې خلکو باندې زور راوړي او وایي چې دا مه کوئ، دا ټول غریب خلک دی، نه غریبانان سهار راوځي ډېړي کوي دغه کوي که نه. نو باید چې دا خلک په دې ټولو باندې حکومت زور راولي او په دکاندارانو په تجارانو چې دا مه کوئ، غریب خلک دی. دغه شی دی. مونږ ته خو ځینې خلک وایي چې دکاندارانو خپله هم مهنګایي جوړه کړې ده، هر څیز ګران خرڅوي. دغه شی دی. نن یې شی واغست په لاس، سبا هغه ګوري چې په 15 جو هغه نن هغه شی په 12 نه خرڅوي، په 6 خرڅوي. دا شی خو دی. بالکل صحیح. او دکاندار کې دا شی شته. زه په خپله دغه څه په کار دی. خپله دکاندار زه په خپله دا کباړ کار کوم. نو ته وایې چې ته هم لږ ډېر سامان ګران خرڅوې؟ یاره خو ما خو ته ویلې کباړ و چې په 10 روپۍ کې دغه اوس په 50 دی که نه. خو نه داسې نه چې دا کومه دا وړو دغه کوي د چیني کوي، نور دغه کوي، پټرول، ګیس، بجلي هر څه ګران. بجلي ته وګوره په 50 نه بر یونټ غریب خلک دی. نو تباهي څه مخ دي که نه دي؟ بجلي وي هم نه. بجلي وي هم نه، 10 روپۍ نه ګټي او دا غلاګانې ډاکې چې شو خو دغه شی دی که نه. دغه نه کېږي، غریبۍ نه کېږي، هسې څوک نه کوي. ستا نوم څه دی؟ زما نوم ګل محمد. ګل محمد. نور خیر خو دی که نه؟ الحمدلله. افغانۍ یم. ښه بیا خو ښه خبره، زموږ ورور یې. بلکل صحیح. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ښه السلام علیکم حاجي صاحب څنګه؟ وعلیکم السلام. څنګه باچا جي؟ جوړ خیر دی. دا بابا چې کومې خبرې وکړې که نه، د حکومت مهنګایي ده، دا د حکومت مهنګایي نه ده، دا زموږ د اعمالو مهنګایي ده. ځکه په بازار کې 50 کسان روان دي او جومات کې 15 کسان لمونځ کوي. که چېرته دا 50 واره جومات ته نه ننوتل، الله به ټول حالات صحیح کړي. حکومت ته ګناه نه اچوو، ځان ته ګناه اچوو موږ. ځکه د الله دین کار موږ پرېښی دی، د الله حکم موږ پرېښی دی، د نبي پاک صلی الله علیه وسلم طریقې موږ پرېښي دي. که چېرته دا موږ ځان کې راوستې، دا ټول حالات به صحیح کړي. حکومت خو په خپله وږی دی، هغه به ځان مال سره راکړي، په خپله به څه وخوري. پوه شو که دا د دین د محنت کار موږ ته ټینګول پکار دي، د الله حکم ژوندی کول پکار دي، نبي پاک صلی الله علیه وسلم طریقې ژوندی کول پکار دي. پس د هغې بس موږ د عمل صحیح کېږي، پس د هغې بس موږ د عمل صحیح کېږي. بالکل صحیح خبره. دلته موږ سره بل کاکا ولاړ. السلام علیکم. څنګه یې؟ ښه جوړې؟ الحمدلله. کم ځای نه راغلی؟ کمې خبرې وکړې که نه، بالکل صحیح دي. دا ګراني او ارزاني د اسمان طرف کم ځای نه کېږي، اسمانو طرف نه کېږي. چې اعمال صحیح لاړ شي، هغه شان صحیح فیصلې راځي. زمونږ اعمال نن سبا خلک بل کار نشته دی، نیټ دی او په هغې کې چې څه راځي هغه ګوري، نور یې خدای رسول بالکل کوی پرېښی دی.
او په ځمکه د الله ده، انسان هم د الله دی. بیا دلته کې الله وایي چې نه تاسو په دې ځمکه باندې ما یادوئ، زه به تاسو یادوم. تاسو الله پرېښی دی ګراني، الله ته به خبره دي. حضرت ووایه مونږ ګراني خو شته روانه ده، د فردوس ته څه دپاره راغلی؟ جنډه دې ډېره ښکلې لګولې ده، د پاکستان جنډه صرف د پاکستان نه، نورې جنډې د پارټیانې مالټیانې نه منم، صرف پاکستان منم. نو وبه چې پاکستان زنده باد. ښه نو دلته فردوس ته څه دپاره راغلی؟ دلته کار له راغلی یم، کیسهخانې کار کوم، داسې سیده ځم، دلته کار نه یم راغلی. روزانه ځای راځي؟ روزانه ځم په دې فردوس باندې. او جي څه فرق شته مخکې فردوس او اوس فردوس کې؟ څنګه څه فرق شته مخکې فردوس څنګه او اوس فردوس بازار څنګه دی؟ بس مخکې هغه یو شان دی، همدغه خلک دي چې په خپل اعمال ټیک نه دی، مزه یې نشته. مهرباني مننه. راشه هلکه موږ سره بله مې ولاړ دی، پاکستان جنډه یې لګولې ده، ډېر ښکلی ځوان دی. څنګه یې ښه یې جوړې؟ شکر دی الله را. الحمدلله. نوم دې څه دی؟ ابراهیم کوم ځای نه راغلی؟ قاضي کلینا. خلک قسمه قسمه جنډې لګوي، تا پاکستان جنډه لګولې ده؟ بس دا شوق دی که نه. جشن ازادي موقع ده، اګست میاشت ده، که دا وطن وي نو هر څه به وي. پارټیانې به هم وي، سیاست به هم وي، پارلیمنټ به هم وي، عدالتونه به هم وي، پولیس به هم وي، هر څه به وي که وطن وي. وطن خو څه کاروبار کوي؟ چرګانو کاروبار. چرګان اخلي خرڅوي؟ نه، خپل دکان هم دی. خپل دکان مو دی؟ هغه دی فارمي چرګان؟ فارمي. که دا نور چرګان ساتي یا جنګولو؟ فارمي. خپل دکان. چرګان ولې ګرانېږي یار روزانه؟ بازار ریټ پورې خبره ده، پنجاب کې مال گیر شي که نه، هغې خبره پنجابیانو خبره ده. چې هلته د پنجاب نه ګران راځي؟ پنجاب نه، دلته بس پنجابیان مال دغه کې گیر کړي که نه، نه ورکوي بیا، په دلته مونږ ریټ هایي کړو. اوس څه ریټ دی نن سبا چرګان؟ اوس 415 دی، که دغسې هاوس ریټ دی 410 که 15 دی. دا راته ووایه چې نوم دې څه دی او څومره وخت نه دې بازار ته ځې راځې؟ یا دې بازار ته تقریبا ډېر وخت نه ځو، 2000 په دغه خوا دغه بازار ته راځو. مهنګایي پکې ډېره دی، مخکې دومره نه وه مهنګایي؟ دومره نه وه، بې انتهاني مهنګایي دی، غریب خلک ډېر مجبور شو. مخکې به دې چې کباب خوړلو، لکه یو کباب یوه روټۍ په څومره به میلاوېده، اوس په څومره میلاوي؟ د مو زمانې کې خو مطلب دا دی چې کباب په 4 انه کباب و او په 2 انه ماته هغه روټۍ وه. او اوس څه حال دی؟ اوس مطلب دا دی چې په 20 روپۍ روټۍ دی، خو 2 روټۍ نه مړېږي، او کباب ماته په 80 روپۍ پاو دی. اوس هم کله کله کباب خورې که نه؟ یاره څه وس مو وي بیا خورو، څه وس مو نه وي بیا پاتې شي، یاره څه به کوې؟ ګرمي ده مړه، په دې ګرمي کې کباب خوند هم نه کوي. نه کوي، خوند نه کوي. نور خیر دی؟ الحمدلله. نوم دې راته نه وښیلو؟ نوم عبدالبصیر دی. عبدالبصیر. دومره ښکلی نوم دی. نور خیر دی؟ خیر دی الحمدلله. مهرباني مننه. راشه دوه درې خبرې به زه ورته وم وکړو. شیخه څنګه یې؟ ښې؟ شکر دی خیر دی. کوم ځای نه راغلی د خیر؟ زه خو ورسک باړې نه راغلی یم. کوم ځای نه؟ ورسک باړه. ورسک باړه. څه دپاره راغلی؟ څه د اخیستل، څه د خرڅول؟ نه بس خرڅول مرڅولو کار خو هم نه کول، بس شکر راغلی یم دلته کې. بهر ملک دغه لپاره ځو، دغه پاکستان کې څه شته نه. بهر ملک ته روان یې؟ بهر ملک ته روان. کوم ځای ته روان یې؟ سعودي ته. مخکې هم لاړ یې؟ نه نه، مطلب فرسټ ټایم دی. ویزا مې زه دې اخیستې ده؟ ویزا مې زه بس میډیکل ته روان یم، خو دلته کې تاسو دغه نو مال حلوال به ولو چې څه چلې که نه. او جي بس مونږ به دعا درته کوو چې څه منزل دی وي، الله تعالی دې خپل منزل ته په خیر خوشحالي سره ورسوي. مخکې چې کوم حالات وکړه د هغې په دغه باندې مناسبت سره حالات ډېر سخت شوي دي. مطلب مخکې به یو کس ګټله نو 20 به ورسره خوړله، اوس چې 20 واڼه کم کور کې دي هغه ټولې په مزدورۍ باندې دي، او د اړۍ نشته نه، یو شی نشته، نو خامخا بس بهر ملک ته بتلل غواړي. او نن سبا چې کوم دی، زه یوازې نه بلکې پاکستان 70% خلک چې کوم دي بهر ملکونو ته روان دي، همدې غربت یې وجې څه شته نه. دلته د مخکې څه کاروبار کولو؟ بس ډیپلوما مې کړې وه، او جی څه شي کې؟ سیول ډیپلوما مې کړې وه. زبردست. او روزګار مزګار نو بس اوس د ډي ایچ ای کې مې میاشت تېره کړله، خو مزه یې نشته، بس دغه 30-35 هزار تنخوا وي، هغې کې کور دغه نه چلېږي. دغه زه مسافري به شروع کوې؟ بس خامخا به شروع کوو، د بله ذریعه نشته. ښه خبره ده، مهرباني. تھینک یو. ښه دا راته ووایه چې نوم دې څه دی، کوم ځای نه راغلی؟ عباد الله مې نوم دی، بخشو پل نه راغلی. عباد الله دې نوم دی او بخشو پل نه. څه دپاره څه کار روزګار دلته کوې؟ رکشا چلوم جي.
نو اوس خو دې مونږ پیدل وي، نو اوس رشکا چېرته ده؟ نو رکشا هلته ما ودرولم چې هلته څه مسله خلک راغونډ ځکه زه راغلم. دا راته ووایه چلو یار یوه پوښتنه کوو یار زما په ذهن کې ډېره دا سوال ګډېږي راګډېږي که نه. مونږ خو صحافیان یو سوالونه کوو. مونږ چې غټ بس کې کښېنو هغې کې وای نه لګېدلې وي، چې ټرک کې کښېنو وای نه لګېدلې وي. په دې دومره وړوکې رشکا کې تاسو دا 3.5 درجن آینې څه دپاره لګولې وي؟ د یو کې یو سیټ ده ګور، یو کې بل سیټ ده، او اکثر د دې خوا یو دې سیټ دی یو دې سیټ د څلور شیشې غونډې یو ګوره دې سیټ ته وي یو دې ته دننه پکې یو 1.5 درجن وي. دا څه دپاره وي؟ سپرلو ده پکې ګورو که نه. اوس یې رښتیا وویل ګوره. یعنې دا چې کومې دره ده کومې رشکغا وي آینې وي دا به د سپرلو دپاره لګولي. دا دوه پکې سپرلو دپاره سپرلو لکه د بابا چې پکې ناست وي نو هغې سپرلۍ ته ډېر ګورئ که نه نورې سپرلۍ چې وي؟ یاره بابا ته خو پکې یو پیرت به ګوري او نور بیا ها و دې دپاره دا خبره دې وکړه. څه هلې ځلې روانې دي، کاروبار څنګه دی؟ والله به شکر دی فلحال خو ښه دی او الحمدلله، خو ګراني ډېره تیزه روانه ده. تاسو هم ښه تیز روانېږئ؟ نه نه تیز نه وي، د رکشو هغه کری تیزه نه شو، نور هر څه تیز شو. رشکو ول دومره تیزه شوې ده چې کم ځای ته به په 10 روپۍ باندې تلل هغې ته اوس په 100 روپۍ باندې ځي. او دا ګوره دا ټول خلک اوس دلته اوټ کوو، داسې دا که نه ده؟ او جی بالکل کرایې سیوا کړې ده؟ او جی بالکل. تاسو د بیا ګراني د څه کبله را لکه خبره دا شی چې هر یو شی ګران دی نو خامخا دونه خو د مونږ بیا نه تېر شوی که چې مثال د 10 شی په 100 شوی نو مونږ خلک د 100 په ځای 10 نه راکوي که. تاسو چې د کومو سورلو نه سیوا پیسې اخلئ، زیاتې پیسې اخلئ، نوم دې څه دی؟ عبادالله. ښه عبادالله تا راته ویلي. عبادالله صاحب د دې دا مقصد بالکل هم نه دی چې کوم کس تا سره ناست دی په رشکه کې د ګراني ټوله هغې راوستې ده چې تاسو یې زور د هغې نه وباسئ. نه نه هغې خو نه ده راوستې، خو لکه مثلا دا خبره ده چې اوس مخکې توړه په 800 په 900 اوس په 100 ده، نو خامخا د ټوله خرچه خو په اوس زه د کور نه یو کس یم نو زه به دا د کوم ځای نه راوړم؟ خامخا د یو بل نه وباسئ. نه نه وباسم یې نه دی نه، خو لکه اوس چې سل کېږي مثال سل به ترې نه علم. هغه کومو سورلیو ته چې ته شیشو کې ګورې هغې نه هم زیاتې اخلي که نه هغې نه کمې ټوله ده په یو نظر ټول ارزان چې وی کرۍ ولې نه ارزانه ښه هغه کرۍ بیا اخلي که نه. غریبانان خو په پټرولو نه چلیږي، دوی خو اکثره په نه سینجي چلی او په پټرولو کرۍ علي. اوس زه دالې رالم 150 روپۍ د نور ګاډي چې مخکې کم سل اخیستې که نه 10 روپۍ سورلی سیوا شي نو دوی 50 سیوا شي. کم دی نه راغی ډېره دې عبیدالله نه ډېری شب قدر نه ډېری شب قدر نه، خو تا خو پکې 3 ساعته خوب هم کړی. 3 ساعته نه، دا ټول 10 روپۍ پټرول ګران چې دوی 30 ګران ولې او چې ارزان چې ولې نه ارزانه وادې اورېدل ګوره بله خبره ده. زه راته وایي که د ښار او د کلو اوړه 500 یا 200 ارزان چې دوی پاکه ریټ خرڅوي ولې خرڅوي؟ حکومت څه شته نه، تپوس شته نه، خالي ناپورسان دی وروره، پاکستان دی ګرځي. پاکستان زنده باد خو ووایه پاکستان زنده باد خو د غلو نه. عام خلکو سره خبره اترې واورېدلې. دې بازار ته یو طرف ته د ډېر لرې لرې ځایونو نه خلک راځي، خپلې سوداګانې کوي، خپل د ضرورت څیزونه پکې اخلي، څوک یې پکې خرڅوي. خو دلته یو صرف دا چې ښه غټ دکانونه کاروباري مرکزونه هم شته، بل طرف ته داسې د زړو جامو دکانداران هم شته چې هغوی زاړې جامې خرڅوي او هغه سفید پوښه طبقه کومه چې د دې ګرانۍ په دې دور کې نوې جامې نشي افورډ کولی هغوی دلته راځي او دلته دا جامې اخلي او بیا که اختر وي که 14 اګست وي که نور څه میله وي یا په کور کې غم خادي وي هغې دپاره استعمالوي. موږ په مشاهده کې دا خبره هم راغلې ده چې دلته نه صرف دا چې هغه سفید پوښه طبقه یا غریبانان راځي بلکې داسې کسان هم راځي چې په هغې کې اکثره سټوډنټس وي، وکیلان وي، ډاکټران وي، یعنې هغه کسان هم راځي. نو دا به مونږ ووایو چې یا خو ګراني ډېره ده او یا دوی سره ډیزاینونه داسې وي او یا هر سړی چې کوم دی نوې جامې نشي افورډ کولی نو دلته راځي. دلته موږ سره ځایي دکانداران ولاړ دي، هغوی سره خبره اترې کوو. اول دا راته ووایه چې نوم دې څه دی او څومره وخت نه دې کاروبار سره وابسته یې؟ اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. مختیار مې نامه ده جي او غالبا د دې 40 کالونو دا بازار داسې روان دی. په دې لحاظ سره د مشهور هم ډېر دی چې وخت یې ډېر زیات وشو.
بل دا شی دی دا موږ سره داسې خلک راشي چې اکثر خوږ شوي وي وینو باندې کپړې څښاوي یا شکېدلې وي نو هغې دپاره ډېر زیات سهولت یې ده 100-200 روپۍ ورکړي د هغې ټولو هڅه بدن پټ شي سهولت ورته ډېر وي بله دا خبره چې دی کې داسې کپړې راشي چې هغه ښه نه ښه سړی نه شي اچولی او دلته راشي په 1000 روپۍ 1500 باندې هغه ښې کپړې چې بار 15,000 هم ته نه شي اخیستی دلته میلاویږي بل داسې کپړې د غریبانو لپاره پکې راغلي دي که یو سړی دیاړي مار دیاړي کوي نو دلته راشي په 100 روپۍ د کار لپاره کپړې والي نوي خو نه شي اخیستی جي خو په دې کې به موږ چې کوم ښې کپړې راځي نو هغه موږ هغې ته نه ظاهرو ولې چې هغه خو بېوسه دی نو هغه له موږ ارزانې کپړې ورکړو که سړی راشي چې کپړې مې نشته ښې کپړې الله مدان له نو په 400 باندې هغه ته داسې کپړې میلاو شي چې یقینا هغه ښې کپړې وي او بل که داسې سړی راشي چې ماشومان ورسره 5 4 2 ایمرجنسي که نه په درځي نشي جوړولی نو هغه دلته په 400 روپۍ نوې جوړه د ماشومانو میلاویږي حالانکه چې بار هغه 2500 ګنډي صرف او موږ په 400 فټ جوړه شوې جوړه هغه له ورکو نو هغه ته سهولت یې غریبي ده په 2000 غونډ کار وشي هغسې په 2000 د یو ماشوم جامې نه جوړېږي او دلته چې راشي په 2000 د غونډو ماشومانو کار وشي نو غریبانان خلک ډېر زیات دلته راځي او د هغې دا جامې تاسو راوړئ د کوم ځای نه دا د کوټې کې اکثر دا چنګړیان ګرځي په دې کورونو باندې نو هغې ګرځي څوک ولا 80 جوړه ورکړي څوک وفات شوی دغه کپړې پرتې د الله په نامې ورکړي ولا نو دې جمع کې کوټې کې به یو بازار دلته راوځي اتوار په ورځ راوځي نو هغه خلک په دې خرڅ کړي په مونږ باندې خرڅ کړي او بیا دا مونږ یو څه وینځو سري کو سټرا سټي کو نو هغې پکې له 100 روپۍ اوس زموږ پکې له 100 روپۍ بچو پیدا شي او اغوستونکي هم خوشحاله پاتې شي او شي دلته دی بس دا هغه خپل لوکل یې دلته خلک راجمع کوي بیا لوکل یې تاسو د لوکل کسانو نه اخلي بیا خرڅوئ او موږ داسې د هغې راوړي دي یو بل ځای بل ځای نه را پیدا کړي او هغې ځان سره د هغې خپل بازار مشهور ځای دی که نه یاد ځای دی نو هلته ورشي موږ څوک چې زموږ ورځي هغه سره خبره وکړي 200 جوړې 1500 جوړې 1000 جوړې په یو ځل ته نه والو بیا راوړو اسري کو وینځو سټي کو بیا دوکان ته راوباسو بیا یې خرڅوو دا راته ووایه چې بیا دې کې تاسو خپلې کټګرۍ جوړې کړئ لکه هغه چې ډېرې ښکلې وي یا یو ځای کې چې ډېرې صفا وي یا نوې وي بیا بل دا څو کټګرۍ پکې جوړوئ دا داسې پکې غالبا 4 ایټمه دې کې جوړېږي یو ډېرې کمزوري وي هغه دا دیاړي مار وړي یو پکې لږې ښې وي مثال لکه په 100 پکې شته په 200 هم شته په 500 پکې شته پکې د 1000 جوړې هم راځي نو هغه چې څوک وغواړي چې ښه جوړه راکړه دلته پکې وګرځي دوکان کې وګرځي پتې دوکان کې هم لګي موږ ته که نه چې دغه ښې دي قیمتي دي دا لږې ارزانې دي نو دغه ارزانې سره ارزان ریټ کوو دا قیمتي سره قیمتي ریټ کوو او چې دلته موږ که وګورو تاسو سره نوې جوړ دا مخامخ نوې دي د ماشومانو ماشومانو نوې جوړې کړي دي دا خپلې جوړو درځي باندې نو د دې چې څوک راشي نوې جوړې غواړي ماشوم نه بار په 1200 زرې دلته موږ سره 1500 400 600 باندې میلاویږي په دې کې بیا سیزونه دي 18 20 30 34 32 28 دې که دا کپړه چې دا دام تاسو نوې اخلي که نه د دې زړو کې جوړوئ نوې کپړه ده دې کې زړې نشته دا نوې کپړه راځي فیصل آباد نه نوې کپړه راځي هغې نه جوړو داسې میکسیمم یې وا داسې لکه میډیم کپړه دا اوس وګوره که نه ښه ښکلې کپړه ده دا په څومره باندې میلاویږي مثال دا یاره چې موږ ته پرېوتله شل کم په 300 نو موږ لکه څوک د 300 راکړي شل د پاسه راکړي 350 راکړي که 400 راکړي به دغه زموږ حال دی دغه یې مزدوري ده بیا دې کې به داسې هم وي چې د موسم حوالې سره به هم راځي لکه مثال په ګرمي کې به کاټن راځي او په ژمي کې به بیا غټې کپړې راځي جی بالکل دا چې موږ کله هغه ځای نه راوړو واخلو نو هغه کې چې کومې ډبلې جوړې هغه ته نه موږ وباسو د ژمي والا هغه ژمي دپاره کېدو د اوړي والا اوړي کې خرڅ کړو ژمي والا بیا ژمي کې راوباسو ژمي کې خرڅو ډېره مهرباني مننه یقینا چې الله تعالی مسبب الاسباب دی که یو طرف ته د ګرانۍ طوفان روان دی په ټول ملک کې یقینا چې سفید پوشه طبقه یې تقریبا د منځه ختم کړې ده یا پکې هغه زیات غټان او نیکان او امیران پاتې شوي دي او یا پکې انتها درجې غریبانان چې کوم دي که نه هغه د غربت اخري لاین ته رسېدلي دي خو بیا هم الله تعالی که یو طرف ته وایي چې څوک به هم وږی نه وده کېږي نو بل طرف ته د دوی جسمونه هم پټوي او هغې دپاره دا سبب جوړ کړی دی چې دا بازار دی په دې بازار کې د دې رور به کول چې په 300 په 400 روپۍ باندې هم جوړه میلاویږي بلکې هغه مزدوران چې مزدوري کوي د دیاړۍ دپاره راشي دلته دې ښار ته خپلې جامې یو لږ څه صفا وي یا نوې وي د په خیال کې نو هغوی هم کولی شي چې دلته په 100 روپۍ باندې جوړه واخلي او بیا هغه جوړه کې مزدوري وکړي نو هغه دې بیا استعمالوي د مزدورۍ دپاره نو هغوی دپاره هم الله تعالی سبب جوړ کړی دی دلته به موږ د نورو کسانو سره هم خبره اترې وکړو څوک چې راغلي دي دا جوړې اخلي راځئ دلته تاسو واورېدل ومکتل چې دلته دکانداران شته هغه ځینې زاړې جامې خرڅوي ځینې مختلف خوراکي مواد خرڅوي خو بل طرف ته په فوټپاتونو باندې هم داسې ځوانان ناست دي چې هغوی خپل سټالونه لګولي دي مونږ به شوکیس ایښې دی په دې کې قسمه قسمه ګوتمې پرتې دي ګړۍ هم پکې شته دی څنګه یې ته ښه جوړې شکر دی ښه نوم دې څه دی بادشاه محمد او څومره وخت نه دلته دا کاروبار کوي تقریبا دا 3 کاله کېږي
څنګه کاروبار ښه روان دی؟ لاک شکر دی بالکل صحیح روان. دا غمی د ګوتمې دا د کم ځای نه راوړې؟ دا دلته نه راوړو پیپل منډۍ نه راوړو. دلته لوکل یې اخلې او بیا دلته لوکل یې راوړو بیا دلته خرڅوي؟ دلته خرڅوي. او د ګړۍ کله پنډۍ نه راوړو دلته خیبر بازار نه راوړو. کاروبار ښه دی د خیره سره؟ لاک شکر. دې کې دا غمی چې کم دی پکې دا پکې اوریجنل دی که نه اوریجنل هم شته نه نور آرټیفیشل دی؟ اوریجنل هم شته چین هم شته. اوریجنل کم دی د ما ته وښایو نیم پکې راوې بس مړه چې وې ګورو که نه یار. او زبردست دا څه شی دی حقیق دی که څه شی دی؟ دا یاقوت دی روبي چې ورته وایي. دا په څومره دی؟ دا 900 روپۍ دا نن. او دا بل دا حقیق دی دا څومره ګرم دی دا په څومره دی؟ 1000 روپۍ دا نن. 1000 روپۍ. دا به څنګه پته لګي چې دا اوریجنل دی او دا اوریجنل نه دی؟ یعنی کسان خپل کسان یې هغوی پېژني. او دغسې که بل وي چې هغه آرټیفیشل وي هغه په څومره باندې وي بیا؟ هغه هم 150-200 دې باندې میلاوي. ښه دا واله. او د ګړۍ د ډېره ښکلې ښکلې دی یار د ګړۍ راوباسه څومره ښکلې ګړۍ ده یار. ښه دا په څومره ده؟ دا 1500 روپۍ ده. 1500 دا خو ډېره ښکلې ګړۍ ده یار. وګوره 1500 روپۍ باندې به تا ته داسې ګړۍ میلاو شي او دومره ښکلې ګړۍ دی. 1500 وایي کېدای شي چې په 1000 روپۍ هم په اخره کې وشي. کېدای شي وشي. نو کېدای شي چې 1000 روپۍ باندې وشي دا ګړۍ. نو دا که چېرته تاسو صدر کې اخلئ یا په ډېر غټ شوروم کې اخلئ نو زما خیال نه کېږي چې تاسو په 1000 روپۍ باندې میلاو شي. هغې وجه دا ده چې هغه دکانداران چې څومره غټ دکانونه لري دومره غټې غټې کرایانې هم ورکوي. دا بله ګړۍ راوباسه دا څومره ښکلې ده. هلکه د ګړۍ زه هم ډېر شوقین یم ښه او ما سره هم ډېر ګړۍ شته دی. هاي دا خو پرېوته یار. اوهو دا خو ډېره ګرمه ده یار. دا خو به دا بیټرۍ مټرۍ خرابوي نه ده ګرمي درنه؟ نو خامخا بیا سیل ور بدلو که نه او که نه ګرمي ډېره سیوا ده. ګرمي ډېره سیوا ده. اوکې شوله مهرباني یار. دلته موږ سره نور هم ځوانان ولاړ دي هغوی سره خبره ده. نوم دې څه دی کوم ځای نه راغلی؟ نماخه محمد اسماعیل دی او تارو جبې نه راغلی یم. تارو جبې نه. دا تارو جبې د تارو ژبه ولې وایي یار؟ او چاله به دې زده شي که څه وڅه؟ بس ولا پته نه لګېږي مونږ ښه دا میاشت دوې کېږي څو ته راغلي کوواټ نه راغلي یو ده. ښه اوس راغلی. نو څنګه دې خوښ کړه چې یاره په دې ټول پېښور کې به مونږ لاړ شو تارو جبې ته به لاړ شو؟ بس دا خو نصیب خبرې دي. څه کاروبار کوې؟ هېڅ کار به نه کوم. سکول مې بس 10 مې پاس کړو او بیا راغلی تارو ژبه کې. اوس دلته فردوس ته څه دپاره راغلی؟ بس دا مرګلي مې کار و دې سره راغلی یم. څه کار و؟ پیسې یې راخیستلې. بس ټیک ده هغه کار چې موږ غرض نه وایو. حاجي صاحب په خیر څنګه یې ښې جوړې؟ کوم ځای نه راغلی د خیره سره؟ لطیف آباد نه راغلم. نو فردوس ته راغلی تا وې چې وګرځېږم؟ وګرځېږم حالات زده کړم معلومات. څه خیال دی د څه به خورې څکې؟ والله چې څه قسمت او نصیب یې نه څه به خورم چې څه نه شي. که نور څه سودا مودا به هم کوې؟ نور سودا مودا د کاله ماله سودا به کوم نو ګوډه ماته. څه شی اخلې څه خیال څه به واخلې؟ بس چې څه ضرورت یې هغه به کوم نو اخلو من. ته څنګه یې؟ ته خو مرور شوې یار. هغه یو شاعر څومره ښکلې خبره کړې ده چې کله مې پیرزو شي په بمونو پېښوره. یقینا چې پېښور بیا هم پېښور دی او دا ښار تقریبا 1500 کېږي چې همدغه پېښور دی همدغه د ګورونو ښایستونو او بلها روایتونو امین ښار پېښور نن هم آباد دی. د دې په لارو کوڅو کې نن هم هغه ښکلا هغه ښایست دی کم به چې څو صدۍ وړاندې و. هم هغه بازارونه دي هم هغه ښکلا ده هم هغه ښایست دی. البته یو دوه څیزونه پکې بدل را بدل دي. موږ چې چېرته هم ځو نو دلته د ځایي خلکو ویناوي چې ګراني ډېره ده. نو یقینا چې